السلام علیکم سلامونه نن در سره ډېره انټرسټینګ ویډیو شریکوم تاسو به ضرور خوښیږي دا ویډیو چې څرنګه تاسو انډونه پیداوار اخیستلی شو انډونه بچي بغیر د مرغي نه بغیر د چرګې نه بغیر تاسو څرنګه انډونه خپل کور کې بغیر د چې مشین نه تاسو یو سمپل طریقې سره دې نه پیداوار حاصلولی شو دې نه فایده اوچتولی شو ویډیو ته لایک ضرور ورکړو او مخکې ډېره شیر کړو د طریقه تاسو شریکوم دې کې د سیټ ته ویډیو لګېدلې ده تاسو کتی شو نو تاسو به همدغسې یوه ګتر واخلو یا یوه بلټي وي او داسې یو شی وي چې هغه والا سار باندېږي نو هغه ډېر دې لپاره ډېر ضروري ده ځکه چې کوم ټمپریچر دی هغه مینټین ساتلو دپاره دا طریقه به تاسو ته ضروري وي بلټي وي چې یا بل یو داسې ګتو وي یو بل یو شی وي هغه راخلو چې هغه سار باندېږي هغه کې به داسې بوز واچوو صحیح ده تاسو کتی شو بوز چې ورکې واچوو او یو لیډ به ورته ولګوو 30 روپۍ کې یا 40 روپۍ والا لیډ چې کوم میلوېږي دغسې سپین لیډ چې کوم وي هغه ټمپریچر انکریز کوي نه نو د دې وجې نه هغه دې کې نه چلېږي دې دپاره به دغه 30-40 روپۍ والا لیډ چې کوم دی دغه به ورته اخلو دا چې کله واخلو دا ورکې ولګوو فټ کړو نو بوز به واچوو لاندې بیا به ورکې انډې کېږدوو صحیح ده دا لیډ دې لپاره لګي چې دې ټمپریچر برقرار وساتلی شي تاسو ته پاتې وي چې کله انډو باندې چې کومه چرګې وي یا کیني نو هغه سره ټمپریچر ضروري خبره ده چې هغه به زیاتېږي لاندې انډې ګرمېږي هغه سره نو همداسې طریقې دپاره به تاسو دې ځای کې لیډ به لګوو نو بیا ورپسې سار بند کړو پیک به بند کړو لیډ به لګېدلی وي صبحي ته چې کله سحر شي صبحي وختي شي نو هغه نه بعد به تاسو هره ورځ باندې کوو او انډې به لغوندې روټیټ کوو لغوندې بیا اړوو چتوو بیا نه ځکه چې اوچته کې بیا هغه کوم پروډکشن دی هغه بیا خرابېږي کوم لاندې چې کوم پیداوار شروع شوی دی انډو کې نه بچي والا نو هغه بیا خرابېږي نو لغوندې به داسې صرف له سره به لغوندې داسې واړوو انډې بیا به ورپسې سار بند کړو نو همداسې تقریبا ډے ټو ډے به تاسو همدغسې طریقې سره دا طریقه کوو انډې به روټیټ کوو 20 روزو یا 21 روزو کې به مکمل تاسو ته بچي وځي نو 20 روزو نه بعد اوس دا تاسو وګورو چې څه صورت حال دی دا تاسو څخه هم د ویډیو کې لیدلی شو تاسو دې کې او دې کې تاسو کتی شو یوه انډه ګورې ماته شوې ده دې کې بچی موجود دی او د بلې انډې کې هم اواز رسي ګورې تاسو اواز واورئ دې کې دې کې هم شته نو اوس په دې ته مو یوه ورځ بله ورکړو چې بیا به ګورو چې یار دا دې کې پوره دا انډې چې کومې دي کوم بچي دي دا ورته پوره شوي دي که نه دي پوره شوي نو دې پسې به بیا داسې سار بند کړي که نه وي پوره شوي سمپل طریقه دی اسانه عصر کې که داسې مشینونه هم داسې میلوېږي هغه انډې اټومیټیکلي روټیټ کوي هر څه ټمپریچر برقرار ساتي خو دا یو سمپل طریقه ده دا ما تاسو سره شریکه کړه داسې تاسو وکړو 21 دن نه بعد مکمل چې کوم څوره انډې دي 4 انډې وي چارو انډو نه چې کوم د پیداوار حاصل شو او بچیونه ورته جوړ شوي دي تاسو کتی شو ښه مزیدار همدغسې طریقې سره تاسو کور کې سمپل اسانه طریقه دې طریقې سره بلټي وي یا ګته وي څه شی وي دې نه تاسو اسانه طریقې سره پیداوار حاصلولی شو بغیر د چرګې نه بغیر او ډېره اسانه او ډېره مزیداره طریقه ویډیو مخکې ډېره شیر کړو او ډېره مننه ویډیو کتنو دپاره یو بل انټرسټینګ یو زبردست ویډیو سره بیا مې لیږم تھینکس ګوډ بای اینډ الله حافظ